یو ساعت د ازادۍ تر عمره ښه دی، نسل کاله د غلام په غلامۍ کې. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو لیدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. نن د افغانستان په تاریخ کې یو ځلانده ورځ ده او په دې ورځ باندې د افغانستان لوی اتل غازي امان الله خان د انګریزانو نه خپلواکي ترلاسه کړې وه او خوشبختانه به موږ دا ووایو چې نن ورځ دلته دوه خوشحالۍ دي. دغه ځوانان چې کوم تاسې په دې لوبغالي کې نن دوه خوشحالۍ لمانځي. یو طرف ته د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده او بل طرف ته د تکړه سرتېري شهید ضیاءالحق تر نامه لاندې چې کوم ټورنمنټ وتلی و، نن یې پیلوبه ده د دوو لوبډلو ترمنځ. زیات شمېر مینوال راغلي دي، نو زه دلته راځم د دې سیمې ځوانانو کرکټرانو نه به دلته پوښتنې کوم. دغه ویډیو تاسې زموږ پر یوټیوب او همداشان فیسبوک پاڼه سمون آنلاین ټي وي باندې کتلی شئ. که چېرته تاسې زموږ ملتیا کوئ نو زموږ یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه سبسکرایب او لایک کړئ تر څو نورې ویډیوګانې تاسو ته موږ وړاندې کړو. د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره محلي لوبې ډېرې زیاتې مهمې او اړینې دي او په دې لوبغالي کې ځوانانو ته د لوبېدا چانسونه او زمینې برابرېږي. د همدې ځای نه زموږ ځوان لوبغاړي خپل لیاقت او استعداد لوبغاړي شته په دې سیمه کې، خو یو تن امید مموزی چې خلاص توپوهونکی وکټ کیپر بیټسمین دی، خوشبختانه چې په تیر تورنمنټ کې چې د شهید شیراز غوره لیګ تر نامه لاندې دلته وتی او په دې کې ډبل سیلیزې کړې وي، یعنی ښه پرفارمنس یې کړی و، مین اف د سیریز هم راغلی و او ښه زیری د دې ولس دپاره دا دی چې امید مموزی د کندهار کم تجارتي لیګ چې دی په دې کې انتخاب شوی او د بولۍ له لارې هغې لیګ دپاره غوره شوی. د نه به پوښتنې هم کوو، یاده دې وي چې په تیر ځل شپږیزو کې هم د ده نوم بولۍ ته وړاندې شوی و. دا چې ځینې ستونزې مشکلات شته چې دغسې کدرونو او استعدادونو ته وخت نه ورکول کېږي او دا پټ پاتې کېږي. د دې د ځلا لپاره په مشرانو غږ کوو چې داسې لوبغاړي وهڅوي. مومن صاحب چې موږ ته وخت راکړ، بس الحمدلله زه الله نه راضي یم، ډېر خوشحاله یم چې موږ بس د کندهار لیګ کې واخیستلی شو او زه محنت مې کړی، ډېر محنت مې کړی د کرکټ دپاره او کرکټ مې یو داسې یو دغه ګرځولی چې زه کاروبار ما پرېښی خو کرکټ ما کړی، نو په دې خاطر باندې او الحمدلله زه الله نه راضي یم، د خپل کرکټ نه راضي یم چې زه کندهار لیګ کې خرڅ شوم. بسم الله الرحمن الرحیم. زار فضا مومن خکیار روداتو ولسوالۍ اوسېدونکی، ما دا ټورنمنټ په لار اچولی د روداتو ولسوالۍ ځوانانو ته او د اتل او قهرمان شهید پر نوم باندې، او زه غواړم چې دلته ځوانان تشویق شي، ځوانان د نشو غلطو کارونو نه منې شي او باید چې زموږ ځوانانو ته زموږ مشران